السلام علیکم. د اکتوبر پر 9 په زرهاو راکټونو د حماس مخه پر اسرائیل ورغول کیږي. یو ځل بیا د حماس او د اسرائیل ترمنځ نښته شروع کیږي. Unprecedented military operation by Hamas and a colossal failure of Israeli intelligence. په دې ویډیو کې 15 سوالو ته ځواب پیدا کوو. غزه او حماس. دوم، ولې دا جنگ مختلف دی؟ دریم، ولې دا هر څه اوس واقع شو؟ څلورم، ولې موساد ناکام شو؟ او پنځم، راتلونکی به څه وي؟ لومړی، غزه او حماس. غزه یو وړوکې خاوره ده چې په دې کې تقریبا تر 2 میلیونه پورې فلسطینیان ژوند کوي او اوسیږي پکې. دا خاوره د یو طرف نه مدیترانې، بل طرف ته مصر او بل طرف ته اوسنۍ اسرائیلو سره سرحد لري. په دې خاوره باندې 2000 کال راهیسې حماس حاکم دی او وخت نا وخت د حماس او د اسرائیل ترمنځ نښته شروع کیږي. باید ووایو چې د حماس او د الفتح ګروپ چې الفتح ګروپ په غربي بانک فلسطین خاوره کې حاکم دی او د حماس چې دی دوی د غزه برخه کې حاکم دی، خاوره باندې حاکم دی. د الفتح او د حماس ترمنځ توپیر هم دی چې الفتح غواړي چې د اسرائیل سره خبرې وشي، خو حماس هیڅکله نه غواړي چې اسرائیل سره خبرې وشي او هغه مظالم او هغه ظلمونه چې اسرائیل کوي د هغې په ځواب کې باید دوی نظامي قدرت څخه کار اخلي. که چیرې تاسو نور غواړئ په دې ویډیو باندې یا د دوی د حماس او د الفتح او د اسرائیلو د فلسطینو تاریخ وګورئ، زما یو ویډیو چې زه درته ښیم تاسو هغه ولولئ، پخوا هم ریکارډ کړې ده، نو تاسو به ډېر څه باندې پوه شئ. اوس دوم سوال لرئ چې اوس دا جنګ ولې مختلف دی؟ دا ځکه دا جنګ مختلف دی چې په لومړي ځل باندې حماس د اسرائیلو خاوره نیسي او تقریبا په زرهاو یا لزرو باندې اسرائیلان پکې وژني او څه پکې یرغمل کیږي او همدارنګې د دوی اکثره کوم سرحدات چې دي د غزې تر سرحده پورې درولي هغې ټول ورته وران کړل او ورته ورننوتل. اوس بل سوال دا ده چې ولې دا هر څه اوس واقع شول؟ دا ځکه د دې څخه یو ورځ مخکې اسرائیلي مذهبیان په زور راځي او بیت المقدس ته ننوځي او هغه ځای نیسي. بله دا خبره چې ډېر مهم دلیل دی هغه دا ده چې ورځ تر بلې د اسرائیلو اشغال د فلسطین خواته راځي، ورځ تر بلې د فلسطینیانو خاورې لاندې کوي او هغه شرکونه چې د اسرائیلو د فلسطین په خاوره کې کړي دي نه تنها دا چې له فلسطین سره ناروا کړي بلکې نړیوال هم دا تحقیق کوي او دا ردوي چې دا خاوره د اسرائیلو پورې مربوط نه ده او دا خاوره چې ده د فلسطینیانو ده. نو له 1948 کاله را په دې خوا په زرهاو عام خلک د فلسطینیانو اسرائیل ووژل، همدارنګې په زرهاو جریبه ځمکه یې په زوره د فلسطینیانو څخه ونیوله. نو دې نه وروسته نور حماس بیخي په تنګ راغی او پخوا یې سره جنګ کړی و، خو بالاخره نور بیخي زیات په تنګ شول او په دې باندې حمله وکړله. اوس خبره دا ده چې ولې موساد ناکام شو؟ موساد چې د اسرائیلو استخباراتي شبکه ده او په سیمه کې نه بلکې په نړۍ کې یوه برجسته ټکنالوژي سمبال او ډیره پیاوړې استخباراتي شبکه ده. سوال دا ده چې ولې دوی ناکام شول؟ در حال کې اسرائیل همدارنګې آیرن ډوم په نامه باندې سیسټم ده. آیرن ډوم سیسټم په دې معنی چې هغه کولی شي راکټونه په هوا کې خنثی کړي. نو اوس خبره دا ده چې موساد ولې ناکام شو؟ د دې خو ستر دا دلیل که زه ووایم هغه څو دلایل دي. لومړی خو دا ده که موږ چیرې د کنسټرکټیویزم تیوري ته راسو، هغه تیوري وایي چې حالوله دی چې ته باید په مادیاتو باندې کار وکړې بلکې ته باید د معنویات ته هم وګورې. کله کله داسې چې یو څوک په خپلو تاسیساتو نظامي قدرت باندې ډېر مغروره وي، خو داسې یو ځواک پیدا کېږي چې هغه دومره قوي نه وي خو کولی شي چې د هغه دغه غرور او نظامي قوت مات کړي. دا کنسرویزم تیوري وایي. او دومره دا چې دوی دا دلایل وایي چې موږ په دې خپل قدرت باندې ډېر زیات مغرور وو په دې اساس باندې چې دا موږ دومره توجه نه کوله نو موږ شکست وخوړل دلته. او بله دا چې دوی وایي چې موږ په غزه کې نه بلکې موږ په غربي بانک یا ویسټ بانک کې چې دا هلته ډېر فوجي تاسیسات رغولي، دلته فوجي پانګونه ډېره زیاته کړې ده. خو په هر صورت اصلي خبره دا ده چې دا یو څه هم د ایمان قوت ده چې مسلمان ته الله پاک ورکړ او هغه یې موساد ناکام کړ.
اوس سوال دا د اخري چې راتلونکی به څه وي. راتلونکی اوس مهال داسې ویل کېږي چې اسرائیلو غزا کلابنده کړې ده او نه ګاز ور پرېږدي، نه اوبه ور پرېږدي او نه برق ور پرېږدي، چې دا هم خپل یو جنګي جرم ده. او אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. او روزانه علاوه د چې نظامی خلک دی ولي دوی دغه جنگي جنوساید کوي، یعنی عام خلک هم وژني. تاسې که چیرې دغه په فلسطین کې وګورئ د هسپتالونو بیخي له زخمیانو او شهیدانو ډک پات دي. خو په هر صورت آخري سوال دا ده چې راتلونکی به جنګ څه وي. ګوره داسې هم نه ده چې اسرائیل ډېر ځواکمن هیواد دی. اسرائیل په پروپاګانډا باندې ډېر مخکې ده او ډېر پروپاګانډا کوي د فلسطینیانو پر خلاف، او دا پروپاګانډا کې ورسره امریکا ډېره همکاري کوي. دغه اوس هم بایډن یو ډېر ستر دروغ ویلي چې تقریبا 40 ماشومان حماس په اسرائیلو کې ووژل. دې ته فیک نیوز ویل چې دې باندې بیا وروسته بله ویډیو جوړو. نو اوس مهال هم که تاسې وګورئ اسرائیل له دریو خوا نه محاصره ده. یو خوا نه له غزه حماس نه، بله خوا لبنان حزب الله نه، او بله خوا سوریا نه ځکه محاصره ده چې د سوریا په دوه ایرپورټونو باندې اسرائیل توغندي ورویشته. نو د ډېر زیات امکان شته چې دغه درې واړه سره اتحاد وکړي د اسرائیل په خلاف باندې راجګ شي. او که د دې څنګ بیا ایران او ترکیه او سعودي او عراق ودرېږي، نو یو ډېر غټ سرخوږی به اسرائیلو ته جوړ کړي. نو همدارنګه که چیرې تاسو د اسرائیلو داخلي میډیا یا مطبوعات ته وګورئ، دلته په نتنیاهو باندې ډېرې سختې نیوکې شوي دي او وایي چې باید زر خپل واک پرېږدي. مثلا دا وګورئ یو لیکوال ده لینکورټس په نامه باندې د هریټس په نامه یو اسرائیل داخلي اخبار ده، هلته مقاله لیکلې ده چې نتنیاهو must go now not after the Gaza war. همدارنګه ډېر زیات تبلیغات چې کېږي، مثلا د بل نیوز تاسو که وګورئ لیکلي دي چې نتنیاهو is losing the war at home، په خپل کور کې خپل جنګ بایلي. او همدارنګه یو بل هم همدغه نفر لیکلی ده how نتنیاهو lies to and manipulate the US media. نو دا ټول هغه څه دي چې هم داخلي او هم بهرني عوامل دي چې اسرائیل تر فشار لاندې راوستلی سي، او دې امکان هم شته چې اسرائیل تر ډېر حده پورې تخریب او آسیب هم وویني. خو دا چې فلسطینیان ډېر زیات ژوبل نه شي، عام خلکو ته مشکل پیدا نه شي، نو ښه خبره ده چې ډیپلوماسي ونې موضوع اوس وخت کې مخ ته لاړه شي ښه به وي.